د کورنۍ چارو ستر امنیتي معین د ملي پولیسو د ځانګړو ځواکونو او جنرال رازق سرښندنو ته د درناوي لاس پورته کړ. د کورنۍ چارو وزارت ستر امنیتي معین ستر پاسوال عبدالرحمن رحمان په کندهار ولایت کې د ملي پولیسو د ځانګړو ځواکونو له 444 قطعې لیدنه وکړه او د دوی قربانۍ او سرښندنو ته د درناوي لاس پورته کړ. ښاغلي رحمان جنرال رازق د وطن یو زړور جنرال یاد کړ او د کندهار لپاره یوه لویه ضایعه وبلله. ښاغلي رحمان وویل چې جنرال رازق د دښمن د سترګو ښار او قرباني یې هیڅکله د هیرولو نه ده. ستر پاسوال عبدالرحمن رحمان وویل چې د ملي پولیسو ځانګړو ځواکونو په تیرو 18 کلونو کې د هیواد د نورو ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو ترڅنګ د خلکو له مال او ځان د ساتنې په برخه کې بېساري قرباني ورکړې دي او زموږ هیوادوالې د وطن په لاره کې د قربانیو درناوی کوي. بلخوا نوازشریف د افغانستان په ثبات سره ټولې سیمې ته پرمختګ راځي. د پاکستان پخوانی لومړی وزیر نوازشریف وایي افغانستان ته د ثبات پر راتګ ټوله سیمه له امنیت او پرمختګ برخمنه کیدای شي. د پاکستان پخوانی لومړي وزیر نوازشریف په لندن کې د ولسمشر غني د ملي امنیت له سرکار اومحب سره کتلي دي. په دې لیدنه کې ټینګار شوی چې پاکستان باید د افغانستان په چارو کې له لاسوهنې ډډه وکړي او دواړه هیوادونه کولی شي چې د متقابل درناوي له لارې خپلې اړیکې پیاوړې او پراخې کړي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.